ګاڼې یې وپلورلې خو هیلې یې ورسره راژوندۍ شوې. یوې متشبثې مېرمنې د خپلو ګاڼیو د پلور له لارې په کابل کې د افغان مېرمنو رسټورانټ درېیمه څانګه پرانیسته. سمیرا محمدي د افغان مېرمنو رسټورانټ بنسټ ایښودونکې وایي چې دا څانګه یې د ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف پرانیستې ده. نوموړې زیاتوي غواړي دغه رسټورانټونه د پلازمینې کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم پراخ کړي. اولین هدف می است که ما خودم کارگاه خیاطی داشتم، بهترین لباسا تولیدات داشتیم اما فروختن نمیتونستیم به دلیل از اینکه خانم‌ها یک جایی نداشتن که تولیداتی که از کارگاه خیاطی دارن، صنایع دستی، هر چیزی که است او رو به بازار به فروش برسانن. من شخصا خودم امیل 2,60,000 روپیه در بازار لیسی مریم پول ما پیش آقایان مونده که ما میتونستم تولیدات اونجا ببرم برای از به فروش که متاسفانه این 4 سال شده، 4 سال 4 افغانی برای من ندادن. هدف اول ما است که تولیدات خانم‌ها یک جای مشخص داشته باشه به فروش برسه و هدف دوم است که اشتغال زایی شود، بخش بانوان، بخش آقایان یگان بازارای ما داشته باشیم که مشخص باشه که ما امی خانم‌های افغان که تولیدات دارن از این بازار ما میتونیم میره به دست بیاریم. اغلی محمدي وایي دا مهال یې په دریو څانګو کې شاوخوا 50 ښځې او 30 نارینه کار کوي. نوموړې د غرض وایي هڅه کوي د کارکوونکو شمیر نور هم لوړ کړي. بخش رستوران ما که تقریبا فعلا 20 کارمند کار میکنه. 2 بخش است که بخش 2 تایم داریم، البته بخش آقایان هم است، بخش خانم هم است و بازار ما در هر هفته بر 50 خانم میز توزیع میکنیم که میزار ما میخوایم بخیر به غرفه تبدیل شوه. عزیزایی که دوست دارن خانم‌ها رو همکاری کنن، دوست دارن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، این مهم نیست که تنها بخش خانم‌ها باشه یا بخش آقایان باشه، ما میخوایم خودکفا باشیم. د رسټورانټ د درېیمې څانګې د پرانیستو غونډې ګډونوالې وایي چې د ښځو لخوا اداره کیدونکي دا ډول ځایونه د نورو ښځو لپاره الهام بخښونکي دي. خانمایی که بیکار هستن فرصت از دست ندن، این کار امروز به فردا نمانن، فقط اما کار را که دارن، اما استعدادی که دارن بیان به نمایش بگذارن که مردم افغانستان هیچ وقت همیشه استعداد خود نادیده میگیرن. باید استعداد خود نمایان کنن، آشکار کنن. اگر فروشات هم نمیشه علیه از طریق یک دختر خانمی که ما را در رستورانشون جای دادن که یک نمایشگاه برگزار کردن که ما خوب بتونیم فروشات کنیم، میشه نمایش خود یا ما کاری که با دست خود با بازوی خود میتونه پیش ببره، میتونه به اشتراک بگذاره که ببینن مردم افغانستان چه استعدادهایی دارن که نمیتونن، جرأت چه ندارن که در بازار به فروش برسانن. د یادونې وړ ده چې دغه څانګه 2 بیل تالارونه لري، یو یوازې د ښځینه‌وو لپاره او بل هم د کورنیو لپاره، ترڅو کورنیو ته ارامه فضا برابروي. دلته 22 ډوله افغاني او بهرني خواړه ورکول کیږي. سمیرا محمدي 4 کاله وړاندې نږدې د 2000 افغانیو پر مټ کار پیل کړی و، اوس یې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده.